سلامونه دوستانو. اکثره ملګري پوښتلی چې د امریکا لاټري څه شی دی او څنګه ورته کولی شو چې اپلای وکړو. ځینې بیا دا پوښتنې کوي چې آیا دا حقیقت لري او که نه. دوستانو، لومړی د امریکا لاټري حقیقت لري. دوهم، د امریکا لاټري هر کال د امریکا د مهاجرت سازمان لخوا اعلانیږي چې د 55,000 تنو په اندازه د نړۍ په کچه مهاجرین مني. ځینې محدودیتونه لري چې هغه د ویډیو په جریان کې زه تاسو سره شریکوم. د امریکا لاټري یا ډېری لاټري هغه قرعه کشي ده چې دغه په اساس هر کال امریکا 55,000 تنو ته ګرین کارت ورکوي. ویزه نه، ګرین کارت ورکوي. مستقیما ګرین کارت ورکول کیږي. د امریکا ګرین کارت هغه شین یا زرغون کارت دی چې دغه پر اساس تاسو کولی شئ په امریکا کې واوسیږئ، کار وکړئ، زده کړه وکړئ. دا دایمي اقامت لپاره ورکول کیږي چې وروسته د 5 کالو بیا تاسو کولی شئ چې سټیزنشپ یا د شهروندي اسناد واخلئ. امریکا ته د داخلېدو دوه لارې دي، یو د ویزې له لارې، دوم د ګرین کارت له لارې. ګرین کارت عموما د دغه لاټري په واسطه ورکول کیږي. ویزه د خاصو شرایطو پر اساس خلکو ته ورکول کیږي. د امریکا د لاټري لپاره د ثبت نیټه مشخصه ده. د اکتوبر د 6 څخه شروع کیږي، د نومبر تر 9 نیټې پورې دوام لري. تاسو په دغه موده کې کولی شئ چې ثبت نام وکړئ. هر یو وکولی شي چې مخکې نه اپلای وکړي، ثبت نام وکړي، د هغوی په ګټه تمامیږي. په وروستیو وختونو کې مشکلات ډیریږي، ویب سایټ باندې لوډ زیاتیږي، اپلیکیشنونه زر نه سبمیټ کیږي. نو تاسو هڅه وکړئ چې هر څومره زر امکان لري تاسو ځان ثبت نام کړئ او نتیجه یې د 6 میاشتو څخه تر 12 میاشتو پورې اعلانیږي. تاسو ته په ایمیل کې معلومات لیږل کیږي. سوال دا دی چې د کومو هېوادونو اتباع کولی شي چې دغه لاټري ته اپلای وکړي. له نیکه مرغه افغانستان خلک کولی شي چې اپلای وکړي. ولې؟ پاکستان، هند، ایران، چین، کاناډا، مکسیکو، برازیل، لندن او دغه ځینې هېوادونه دي چې دوی نشي کولی دغه لاټري ته اپلای وکړي. ولې افغانستان له نیکه مرغه کولی شي. تاسو بیړه وکړئ، ثبت نام وکړئ. د هېوادونو سهم داسې ده چې هر یو هېواد ته 2% سهم په نظر کې نیول شوی. افغانستان لپاره هم دغه 2% په نظر کې نیول شوی، یعنې د 55,000 څخه موږ کولی شو چې 3,850 تنه سهم ولرو. د لاټري لپاره مشخص شرایط دي چې زه تاسو سره دغه شرایط شریکوم. لومړی دا ده چې تاسو باید د 12 سنه فارغ اوسئ او یا هم 2 کلنه تجربه ولرئ. دا تجربه باید تخصصي واوسي او یا هم دغسې یو 2 کلنه برنامه تاسو اټینډ کړی وي چې هغه کې مسلکي زده کړې تاسو ته درکړل شوی وي، یعنې دغه مسلکي اسناد تاسو سره واوسي. دوهم، د هغو هېوادونو څخه باید واوسئ چې ستاسو نوم په لیست کې واوسي. موږ خو له نیکه مرغه شامل یو، په دغه لیست کې یو، دغه کې مشکل نشته. دا شرط موږ پوره کړی. دریم، عمر دی. که ستاسو عمر د 18 کالو څخه کم وي، تاسو خپل د پلار یا مور په جمع کې راځئ، یعنې تاسو وارث باید تاسو ته اپلای وکړي. که چیرې ستاسو عمر د 18 کالو څخه ډیر وي، نو تاسو خپله مستقلا کولی شئ چې اپلای وکړئ. څلورم، تصویر دی. ستاسو تصویر یا انځور ډیره مهمه ده، باید شفاف واوسي، معلوم سي. ستاسو غوږونه باید معلوم سي. کله چې عکس اخلئ عینک مو اچوئ، همدارنګه ماسک وانغوندئ. دا ټول په نظر کې ونیسئ. د حد نه ډیر آرایش مو کوئ. باید ډیر منظم، پاک، صفا عکس واوسي. عکس واخلئ، په هغه اندازه برابر کړئ. سایز باید منظم واوسي. تصویر اندازه باید 600 پر 600 وي او سایز 240 کیلو بایټ څخه باید ډیر نشي. بیکګراوند باید سپین واوسي. هغه وخت کولی شئ تاسو اپلای وکړئ. پنځم، پاسپورت دی. پاسپورت ډیره مهمه ده. که چیرې ستاسو د کورنۍ غړي هر یو هغه څوک چې اپلای کوي هغه پاسپورت ولري او پاسپورت ایکسپایر نه وي او یا هم نور د سفر اسنادونه ولري، دوی کولی شي چې اپلای وکړي. نور لپاره بیا ډیره مهمه نه ده، ولې شرط دا دی چې یو کس په کورنۍ کې باید حتما پاسپورت ولري او هغه پاسپورت ایکسپایر باید ونه وسي. شپږم، زده کړه او تجربه ده. کله چې تاسو اپلای کوئ، تاسو باید حد اقل د 12 سم څخه فارغ اوسئ. که چیرې د دې نه ډیر زده کړې تاسو لرئ، ماسټر هستئ، دکتورا پورې مو زده کړې کړي دي، په قرعه کشۍ کې دا تاسو سره مرسته نه کوي. ولې؟ کله چې انټرویو ته ځئ او د قرعه کشۍ نه وروسته نور مراحل دي، په هغه برخه کې تاسو سره ډیر مرسته کوي او ډیر مؤثر تمامیږي. اووم، ډیره مهمه ده، په کال کې یو ځل تاسو کولی شئ چې اپلای وکړئ. که چیرې دویم ځل، دریم ځل، څلورم ځل اپلای کوئ، نو ستاسو اپلیکیشن ریجیکټ کیږي.
دوستان د هغه شرایطو چې تاسو باید ورته برابر اوسئ. اوس د ضروري اسنادو په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوم. د ضروري اسنادو په اړه تاسو ته وایم چې تاسو دغه لاندې ضروري اسناد باید حتما ولرئ. لومړی تصویر دی، دوهم پاسپورت دی، دریم د زده کړې سندونه دي، څلورم کاري تجربه ده، پنځم برېښنالیک دی یا پوسټ دی، پوسټ آفیس ادرس باید ولرئ او تلیفون شمیره هم ډیره مهمه ده. تاسو کولی شئ چې دغه ویب سایټ د لارې اپلای وکړئ. دا ویب سایټ دلته لیکمه dvprogram.state.gov. دغه ویب سایټ ته لاړ شئ، دلته ټول شرایط لیکل شوي دي. ډېری ملګري پوښتلی یم، بار پوښتلی یم چې دغه ډي وي یا د امریکا لاټري رښتیا ده که دروغ؟ دوستانو دا 100% کې رښتیا ده. تاسو ورته اپلای وکړئ، ولې اسنادونه باید منظم وي، بیړه وکړئ، دا چانس د لاسه مه ورکړئ. دا چې ولې خلک په دغه لاټري کې ناکامیږي عمده دلایل لري. هغه دلایل تاسو سره شریکوم. لومړی دلیل دا دی چې ستاسو اسنادونه منظم نه دي. دوم دلیل دا دی چې ستاسو تصویر منظم نه دی. تصویر غلط اخیستل شوی، منظم نه ښکاري. هغه شرایط چې مخکې ما تشریح کړه په هغه شرایطو باندې برابر نه وي. دریم دا ده چې تاسو دغه اپلیکیشن په بل چا باندې ډکوئ. کله چې بل چا ډکوئ نو هغوی خو ستاسو ډېر پروا نه لري، ممکن معلومات غلط ورسوي یا مکمل ونه رسوي، تاسو نه پیسې اخلي، نیمګړی معلومات خلکو سره شریکوي، بس اپلای کوي. کله چې تاسو ناکام سئ نو هغه وایي دا خو زموږ په لاس کې نه ده، حتما ستاسو قسمت خراب و، تاسو کامیاب نه شولئ. حقیقت دا وي چې ستاسو اپلیکیشن نیمګړی وي. نو تاسو که چیرې په خپله ډکوئ خپله یې ډکئ، او که چیرې نسئ کولی نو په بل چا چې ډکوئ باید دقیق واوسئ، اطمیناني واوسئ او ورسره کښېنئ چې ستاسو معلومات باید دقیق ورسول سي، بیا ورته اپلای وکړئ. بل دلیل دا ده چې ستاسو پاسپورت د وخت تیر وي یا ستاسو د سفر اسنادونه چې تاسو سره وي منظم نه وي، اپډیټ نه وي. اکثر اشخاص تذکره پکې لیکي او یا ځینې نور اسنادونه پکې لیکي او یا هم ایکسپایر پاسپورت پکې اچوي. دا ستاسو په اپلیکیشن باندې نیګیټیو یا منفي تاثیر لري. بل دلیل دا ده چې ځینې اشخاص دي څو ځلې اپلای کوي. دا څو ځلې چې تاسو اپلای کوئ ستاسو اپلیکیشن ریجیکټ کېږي. آخر کې ستاسو چانس او قسمت او بخت هم دی. که ستاسو بخت او قسمت تاسو سره یاري وکړي تاسو کولی شئ چې په دغه برخه کې کامیاب شئ. ولې هر کال ډېری خلک ورته اپلای کوي. عمده ستونزې همدا دي چې ما دلته یاده کړه چې د دوی اپلیکیشن ردیږي، د دوی اپلیکیشن اصلا قرعه‌کشۍ ته نه رسیږي. تاسو باید هڅه وکړئ چې ستاسو اپلیکیشن یا درخواستي دقیق واوسي، اسنادونه باید مکمل واوسي چې تاسو په دغه قرعه‌کشۍ کې راسئ. په پای کې بیسټ آف لک، تاسو ته ښه چانس غواړم. بیړه وکړئ او خپل چانس وازمایئ.